السلام علیکم ګرانو دوستانو. سریلانکا وګټل. افغانستان لومړنۍ لوبډله شوه چې د شلوریزه نړیوال جام څخه بهر شوه. د شلوریزه نړیوال جام په یوه مهمه لوبه کې سریلانکا افغانستان ته په 6 ویکټو ماتې ورکړه او افغان لوبډلې د شلوریزه نړیوال جام سفر پای ته ورسوي. د شلوریزه نړیوال جام په 22مه لوبه کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ په برسبین کې لوبه ترسره شوه چې په پیل کې افغانستان د لوبې پچه وګټل او د سریلانکا پر وړاندې لومړی د توپخانې پریکړه وکړه. افغانستان په ټاکل شوو 60 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړې چې بیا هم سریلانکا پر وړاندې هدف کم وټاکي. که دوی 10 منډې لا زیاتې کړې وای نو د افغانستان دپاره به دا ډېر غټ په خیر تمام شوی وای. دوی کمې منډې وکړلې. سریلانکا په اسانۍ سره دغه هدف ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره ګربز 28 منډې وکړې، عثمان غني 28 منډې وکړې، ابراهیم زدران 22 منډې وکړې، نجیب الله زدران 18 منډې وکړې، ګلبدین نایب 12 منډې وکړې، کپتان محمد نبی ساحل 14 منډې وکړې، راشد خان 9 منډې وکړې، عظمت الله عمرزي 3 منډې وکړې، مجيب رحمان 1 منډه وکړه. د سریلانکا لخوا نوینندو حسرانکا ډېره ښه توپچونه ترسره کړه. هغه په 4 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې او 3 مهم لوبغاړي د افغانستان د وسوځول. لاهیرو کومارا 2 لوبغاړي وسوځول، کاسون راجیتا او نانجایا ډي سلوا یو ویکټ واخیسته. سریلانکا د 145 منډو هدف د لوبې په 19 اور او په 3 بال د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ چې نانجایا ډي سلوا پکې 50 ووهل او د افغان لوبډلې لخوا راشد خان او مجيب رحمان 2 ویکټې واخیستې. په دې سره افغانستان لومړنۍ لوبډله شوه چې د نړیوال جام څخه بهر شوه. په وروستۍ لوبه یې د روانې میاشتې په 4مه نیټه د استرالیا سره ترسره کیږي. په هغه لوبه کې به افغان لوبغاړي څنګه لوبه کوي. په نن لوبه کې راشد خان هم ټپي سو. د هغه د روغتیا په اړه او د لوبې د نورو تبصرو په اړه به هم په وروستۍ ویډیو کې معلومات درکوم. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.